سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د تیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 28مه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 19مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې افغان لوبډلې هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د ځوانانو اسیا جام په 11مه لوبه کې افغان ابدالیانو لوبډلې له خپل ټاکلي هدف په بریالیتوب دفاع وکړه او سیالې هانګ کانګ الف لوبډلې ته یې په 24 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه قیس احمد د هانګ کانګ 3 لوبغاړي وسوځول چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. افغان 19 کلنې کم عمره لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. د افغانستان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې په خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کې له خپل ټاکل شوي هدف دفاع وکړه او سیالې هندۍ 19 کلنه بې لوبډله یې په 90 منډو له ډګره بهر کړه. د افغان لوبډلې په ګټه تکړه چټک توپ اچوونکي عبدالعزیز د هیټریک کولو سره سره د سیالې هند 6 لوبغاړي وسوځول چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د فوټسال سیالۍ چې د غزني د زراعت او ویترنري انسټیټیوټ له لوري د غزني ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همکارۍ د دغه ولایت په مرکز کې پیل شوې وې د 18 ټیمونو په ګډون پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د شامیر صاحب لیسي ټیم د 4 ګولونو په توپیر د صنایع لیسي ټیم ته ماته ورکړه او د اتل ولۍ لقب یې خپل کړ. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د جودو سیالۍ د دې رشتې د نمایندګۍ له لوري د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د مزار شریف ښار کې د 1 ورځې لپاره د 100 ورزشکارانو ترمنځ په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې. په دې سیالیو کې له ګډونوالو ورزشکارانو څخه 15 جوړو مساوي پایلې خپله کړه او 15 نورو ورزشکارانو خپل سیالان مات کړل. د دورانو له لوري غوره وپېژندل شول او د قهرمانۍ مقامونه یې خپل کړل. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه. د الله پامان.